د چین او روسیې ولسمشران غواړي په سمرقند کې وګوري. په چین کې د روسیې سفیر اندري دینویف د چهارشنبې په ورځ سپټمبر په 9 خبریالانو ته وویل ټاکل شوې ده ولسمشر پوتین او ولسمشر شي جي پینګ د روانې سپټمبر میاشتې په 15 او 14 نیټه د ازبکستان په سمرقند کې وګوري. ولسمشر پوتین هم دا ملاقات په خپله تایید کړ او په روسیه کې د یوې اقتصادي غونډې پر مهال د چین یوې جګپوړې قانون جوړونکي لی ژانګشو ته وویل موږ به نږدې وختونو کې له ولسمشر شي جي پینګ سره وګورو. هیله من یم چې سمرقند ازبکستان کې که ازبکستان ته د شي جي پینګ سفر ترسره شي دا به په 2.5 کلونو کې د هغه لومړنی بهرنی سفر وي. د چین ولسمشر یوازې د 2020 میلادي کال په لومړۍ کې د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته یو ځل نیمه خپلواک ښار هانګ کانګ ته د یوې ورځې لپاره سفر کړی و، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دغه سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ستاسې د پوښتنې په ځواب کې زه څه نه لرم چې ووایم. دغه ملاقات د نړۍ د دغو دوو قدرتونو ترمنځ د روابطو د زیاتېدو ښکارندویي کوي. هغه هیوادونه چې په زیاتېدونکو شکل د غرب په وړاندې واقع شوي دي. د یادو مشرانو دغه ملاقات به د شانګهای د همکاریو سازمان د غونډې پر مهال یو حساس وخت کې ترسره شي او دا به په یو کال کې دویم ځل وي چې ترسره ویني. پوتین په اوکراین کې د خپلې جګړې له امله د غرب له اقتصادي او سیاسي فشارونو سره مخ دی او دې کار یاد هیواد منزوي او زړه ورکړی دی. د چین بیا له غرب څخه د تایوان د مسئلې په خپل هیواد کې د ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتي ډلو سره د چلند له امله زیاتېدونکی جنجال لري. درنو لیدونکو کله موږ سره په چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.